ساتلې لکه د خوږ لاس جانه داسې ترتیب ساز کوي که نه چې دا پوک دی او نن هغه ګاډۍ کې هم سفر راغلی دی نو دا پنډان ته په مزه مزه ډکوئ او هغه ځای ته یې ورسوئ صحیح ده په مزه مزه ځان خوږ نه کوي ښه او په قلار قلار کوئ پنډان ته ډکوئ او بس هغه ځای پورې وړئ شابه ښه زه راځم تاسو کار کوئ شابه خیر شو مبشره ښه زر ځه او زر راځه بس ښه دا لاره پاڼ خو ډېر دروند دی به دا یې ویسه بیا به دادا ته ووایي دا به څه ګاډي ماډي بندوبست کړي یا الله خیر یا الله خیر وای لکه هلکه زه نور دا کار نشم کولی دادا ته ووایه بس دا ته به ووایي دا ولې بس دا څنګه تاسو خو ټک کار هم نه دی کړی دا ولې څه چل دی دادا خبر خو نه یې که نه دا خو هغه زرافړي او د قابو کېږي ماته شوي وي اوهو داسې وی پڼ بېدرونو اوهو چل کو دا کار ډېر هم دی او دا په دې پنډانو منډانو نه کېږي بختک سره خر او خرګاډی دی چې هغه تېرولو ورشه بچې بختي کا ته आवाज وکړه شاب ورته وټکه بختي بار ته راوځه لکه درلمه دا څوک د بیګاري بچی بیا په خره پسې رالو بختي ستړی مه شې خدای دې وبخښه څنګه یې ښه وعلیکم خیر دی بختي یاره لږ کار راته ډېر شوی دی ښه او د هلکانو په پنډانو کې هغه دغه چلو خوښه خو دوی ته هم ګرانه ده لږه خره په کار شوې ده کېنه ستا نه یو 15 منټه مخکې یو کس راغلو بوی تله هلکه بختي کوی راکړی به دی خیر دی یو 300 روپۍ به له بورې مورې له هم درکړمه او رای که دا کار راته ډېر زیات دی د هلکان ما واړه دي نو خوږ یې رانه سلمانه ماشومان دي ستا بچي دي خو ما ته ستا نه سیوا دي پوه شوې که نه زه په خره باندې څه وکړم یا دلته ولاړ یا پې تا کار کړی خو ستا نه مخکې یو کس راغلو هغه بوتله یعنې زه پې څه کوم بس لاړو یا مهرباني مهرباني دا خرې خو اواز وکړو ښه خرې اوازونه دي مړه بختي دومره دروغجن سړی دغه د خرې اواز وکړو کور کې او ته یې خره نشته دی مړه ته چې موږ له خره را نه کړي نو ته به نور څه د چا په غم خادۍ کې په کار راشي یاره ته مجیبه انسان یې والله چې د خرې په خوله د اعتبار شته او زمونږ په خوله باندې د اعتبار نشته